السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه احمد بشیر لقمانی تاسو د خوبونو تعبیر کوم. په دې ویډیو کې تاسو ته د خوبونو د تعبیر اهمیت بیانوم. ځینې خلک خوبونو سره مخالف دي، خوب ته بیخي اهمیت نه ورکوي او داسې فکر کوي چې خوبونه چې دي دا د هغه خلکو کار ده چې هغوی خیال پرست دي او هغه خلکو کار ده. حالانکې په قرآن کریم کې اووه خوبونه داسې راغلي دي، اووه خوبونه په قرآن کریم کې داسې راغلي چې هغه رښتیا شوي دي. د پیغمبر خوب پکې ده، د پاچا خوب پکې ده، د ماشوم خوب پکې ده او د بندیانو خوب پکې ده. نو اوس هغه اووه خوبونه کوم یو دي چې قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړي دي او هغه رښتیا شوي دي. هغه اول خوب څه ده؟ هغه د ماشوم خوب ده. یوسف علیه السلام په ماشوموالي کې خوب ګوري. الله تعالی ورته په خوب کې د ده آینده چې څومره پیغمبري ده او د ده چې کوم سفر ده مصر ته، دا حالات په خوب کې ورته بیانوي. چې دغه د قرآن کریم کې سورت یوسف کې لږه کې اشاره ورته شوې ده چې هغه مهم ځایونه هغه نقل شوی ده چې دی وایي چې زه سپوږمۍ او لمر ګورم سره د 11 ستورو چې هغه سجده کوي ماته. نو دا خپل خوب دا د ماشوم خوب ده. یوسف علیه السلام ماشوم ده، خوب ګوري. خپل خوب خپل پلار یعقوب علیه السلام ته بیانوي. هغه پیغمبر ده یعقوب علیه السلام او دا د پیغمبر زوی ده. نو یعقوب علیه السلام خپل زوی ته وایي چې دا خوب دی مهم ده، ته زمانه وروسته پیغمبر کیږي. بنو اسرائیلو کې اکثر هغه پیغمبري سو زامنو ته پاتې کېده، خصوصا د ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام کورنۍ کې. نو هغه ورته وایي چې ته زما نه وروسته ته پیغمبر کیږي، دغه نبوت دا تا ته پاتې کیږي. نو دا خوب دی مهم ده. دا خوب به چا ته وایي نه، ورونه دي زیات دي، مورګان هم جدا دي، نو کیدای شي څه مشکل تا ته پیدا شي، شیطان ته انتخاب دا دغه کوي. نو دینه معلومیږي چې دا خوبونه چې دي دا مهم دي. خوبونه مهم دي او اهمیت لري، ځکه په ماشوموالي کې الله تعالی یوسف علیه السلام ته خوب ښیي او هغه دا خوب ګوري او بیا 30 کاله 40 کاله وروسته د ده خوب تعبیر کیږي. او د یوسف علیه السلام باندې څومره واقعیات تیر شوي، څومره تکلیفونه د زندان او د څا او د کور نه جدا کېدل او دا څومره تکلیفونه تیر شوي دي د یوسف علیه السلام، دا ټول کې د ده صبر، د ده استقامت د دې څه شي د وجې نه و، د دې خوب د تعبیر د وجې نه و چې یعقوب علیه السلام دته دا خوب تعبیر کړی و د ده خوب، او په دې سره دته الله تعالی استقامت ورکړی و. دی په خپل په دې خوب کې څه شیان کتلی و، الله تعالی دا یې په زړه کې ورته کېناوه تر آخر عمره پورې چې څومره د ده صبر او حوصله او استقامت او د حالاتو نه تېرېدل، غلامانو کې خرڅېدل، دا ټول یې وګالل، دا ټول باندې صبر وکړه، دا ټول پرې تېر شو په ښه طریقه باندې. وجه څه وه؟ وجه دا یو خوب او د ده ښه تعبیر و چې یعقوب علیه السلام دته دا خوب تعبیر که او پوه یې که او دغه نه وروسته د یوسف علیه السلام بیا سفر شروع شو. یعقوب علیه السلام په هر څه پوهېده او دا داسې دا خوب یې کتلی ده، دا پیغمبر کېږي، ده باندې به مشکلات راځي. نو ځکه یعقوب علیه السلام همیشه په یقین سره ویلي چې یوسف شته، همیشه به ویلي چې یوسف شته، تاسو لاړ شئ یوسف ولټوئ. نو دا موږ ته غټ دلیل ده چې دا خوبونه چې دي د اهمیت لري. په همدې صورت یوسف کې چې د یوسف علیه السلام خپل خوب ذکر شوی دی، په همدې کې 3 خوبونه نور هم ذکر شوي دي چې هغه د ده 2 ملګري دي په زندان کې، 2 ملګري په زندان کې چې هغه د پاچا یو ډوډۍ پخونکی اشپز او بل شربت جوړونکی و. د دوی 2 خوبونه هم په قرآن کریم کې په همدې سوره یوسف کې ذکر شوي دي چې هغه خوبونه کتلي دي او بیا هغه خوب رښتیا شوی ده. یوسف علیه السلام خوبونه ورته تعبیر کړي دي او هماغسې شوي دي. نو دا د بندیانو خوبونه دي، د 2 بندیانو خوبونه. نو دا 3م خوب شو، 3 خوبونه شو، د یوسف علیه السلام خوب او د 2 ملګرو خوب چې په زندان کې ورسره ول، د دوی 2 خوبونه. نو دا 3 خوبونه په سوره یوسف کې. 4م خوب څه ده؟ هغه د همدې صورت کې د پاچا خوب ده، د مصر د پاچا خوب ده چې هغه په خپل خوب کې د مصر د آینده په رابطه باندې څه شیان ګوري، غواګانې ګوري، ډنګر غواګانې او تیار غواګانې او وچ د غنمو وږې او تازه. دا یوسف علیه السلام ته دا خوب رسیږي، یوسف علیه السلام دا خوب تعبیروي او هماغسې بیا کېږي.
هماغسې بیا کیږي. نو دا څلور خوبونه شو په دې سورت یوسف کې. دا څلور خوبونه شو چې الله تعالی په دې یو سورت یوسف کې چې دی ته احسن القصص ویلی. یعنی سورت یوسف ولې احسن القصص ده؟ ځکه په دې کې د ماشوم خوب هم راغلی، د پاچا خوب هم راغلی، د بندي خوب هم راغلی، د پیغمبر خوب هم راغلی، او په دې کې د ژوند د حالاتو، د ورونو د مینې او محبت او د ډېرو مسایلو ذکر پکې شوی دی سورت یوسف کې. نو ځکه د سورت یوسف ته الله تعالی احسن القصص ویلی دي، بهترین د قصو نه، بهترین سرګذشتونو نه، داستانونو نه هغه د یوسف علیه السلام ده. هغه په خوبونو باندې څلور خوبونه په دې کې ذکر شوي دي. نو که دا چېرته خوب اهمیت نه درلودی نو دې صورت ته ولې الله تعالی احسن القصص ویلی ده؟ په دې وجه باندې چې دلته خوبونه کتل شوي دي او په همدې خوبونو باندې څلور خوبونو باندې مکمل ژوند روان شوی ده. بیا چې دا صحیح تعبیر شوی ده. نو خوب اهمیت لري، نو خوب اهمیت لري او همدغه نه موږ ته ښکاري. بل خوب چې ذکر شوی ده هغه سورت انفال کې الله تعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا. جنگ بدر کې، د جنگ بدر نه مخکې الله تعالی په نبی اسلام باندې یو خوب وکړ او په خوب کې د کفارو تعداد څو هغه یې ورته کم وښوده او په دې سره د دې یقین جوړ شو او د ده سره د ده روحیات او د ده نفسیات دا یې برابر که جنگ ته. او که دا کار نه وی شوی نو الله تعالی وایي چې دا تاسو کې به اختلاف به راته ویلې به هم چې اوس موږ صحیح نه یو، اوس موږ کم یو، جنګ نه شو کولی. نو د خوب په ذریعه باندې الله تعالی دوی ته اطمینان ورکړه. نبي علیه السلام ته یې خوب وښوده، په هغه کې کفار کم وښوده، مسلمانان زیات وښوده او د یقین نه ورکړه ورته چې تاسو کامیابیږئ او یشیا کامیاب شول. نو دغه خوب هم ذکر شوی د سورت انفال کې او نبي علیه السلام ته الله تعالی اطمینان ورکړه په دې خوب سره او هغه مطمئن شو او هغه جنگ بدر بیا په خپل وخت کې واقع شو او دغه کې مسلمانانو ته څومره خیر ورسېد هغه بیا ورسېده. نو دا هغه پنځم خوب شو چې هغه خوب لیکتل شوی ده. الله تعالی د دې ذکر کړی قرآن کریم کې او بیا هغه رښتیا شوی ده او په هغه باندې نتیجه مرتب شوی ده. شپږم خوب څه ده؟ هغه هم د نبي علیه السلام خوب ده چې هغه سورت فتح ذکر شوی ده. سورت فتح کې صلح حدیبیې نه مخکې نبي علیه السلام خوب کې ګوري چې مسجد حرام ته تللی ده او هلته احرام یې تړلی او هلته هغه د حج یا د عمرې مراسم ادا کوي. نو دا خوب یې کتلی و لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمینین آیت کې ذکر شوی ده. نو دې خوب کې هم الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي چې ستا خوب ما رښتیا که تا خوب کتلی و چې ته حرم شریف ته تللی مدینه کې وي، هېڅ امکان نه و، مشرکونو نه پرېښودلې، تا خوب کې وکړو چې ته تللی دا مې درته رښتیا که د دې خوب تعبیر مې درته وکړه، رښتیا مې که ته حرم ته لاړې. صلح حدیبیه وشو، دغه نه وروسته بیا بل کال کې دوی لاړل. نو دا هم قرآن کریم کې ذکر شوی د الله تعالی هم دې لپاره موږ ته ذکر کړی چې خپل خوبونو ته موږ اهمیت ورکړو، خپل خوبونو ته په کم نظر ونه ګورو. او ځینې خلک حتی ځینې علما دي چې د هغوی د خوبونو مخالفین دي. یو عالم و هغه په خپله په دې افغانستان کې نه ده خو فتواګانې ورکوي، په سعودي کې ده. نو هغه داسې مخالفت په شکل باندې ما سره رابطه وکړه چې ته دا خوبونه تعبیرې دا صحیح نه دي، دا څه شی وایي او زه ته حقیقت معلوموم او دا کوم. ما ویلې دا دې کې ته خپله عالم یې، ته خپله پوهېږي، خو بس هغه ضد غوندې ده. ځینې خلک هغه یو ضد غوندې لري چې هغه خوبونو سره مخالف دي. دې خلکو ته بیا الله تعالی خوبونه ښیم نه، دا خلک بیا د دې شي نه محروم وي. نو خوبونه اهمیت لري. نو دا شپږم خوب شو. اووم خوب چې قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی د هغه سورت صافات کې ده د ابراهیم علیه السلام خوب ده. ابراهیم علیه السلام پیغمبر ده چې کله اسماعیل علیه السلام هغه زوی هغه غټیږي د سره کار کوي نو په دې وخت کې یو زوی ده نو په خوب کې ګوري، په خوب کې ګوري خپل زوی ته وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. نو دا خوب ده د پیغمبر خوب ده او الله تعالی په خوب کې ورته ښیي چې ته دا زوی دې حلال کا یا دی رااخلي دا زوی خپل حلالوي. نو دا خو پیغمبر د فکر کوي چې دا خو خوب څه ده، دا خو د وحی ته مشابه شی ده په هماغه زمانه کې لکه پیغمبر ته په دې زمانه کې نه، موږ ته نه د وحی حیثیت نه لري، موږ ته خو د باقیاتو د وحی نه ده. نو ابراهیم علیه السلام په دې خوب باندې عمل کوي، په دې خوب باندې عمل کوي او د خپل زوی قرباني ته برابروي. نو دا اوه خوبونه شو چې قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړي دي او دا رښتیا شوي دي او الله تعالی دا یې همدې لپاره موږ ته ذکر کړی
څه دې اهمیت باندې موږ پوه شو څه خوبونه په ژوند کې اهمیت لري. خوبونه دا په ژوند کې اهمیت لري او دا باید موږ په کم سترګه ورته ونه ګورو. او ښه خوبونه چې دي هغه ښه خوب کم یو دا اوس خوبونه خلک خو ډېر ګوري، خو هغه خوب چې هغه هېڅکله ستانه نه هېرېږي او خر صفای روښانه او همیشه ستا په یاد دي او فکر کوي چې په دې کې چې شته او زړه دې غواړي چې هر عالم نه پوښتنه وکړي، هر چا نه پوښتنه وکړي او زړه دې غواړي چې دې باره کې یو چا نه شی واوري او څه واوري بیا تا باندې ښه لګېږي، نو دغه خوب مهم ده. هر انسان چې ده هغه په خپل ژوند کې داسې خوبونه لري چې هغه همیشه په یاد وي او هغه کې یو څه شی دی فکر کوي چې په دې کې چې شته او هغه خوبونه اهمیت لري او هغه خوبونه باید ورپسې وګرځي. دغه د خوبونو تعبیر چې زه کوم اکثر خلک چې ما سره مخامخ کېږي، اکثر خلک چې هغوی د خوبونو پسې اهمیت ورکوي، خوبونو پسې ګرځي، نو هغوی چې هغه خپل خوب یې کلونه پرې تېر شوي چې کله ما ته ووایي او هغه تعبیر یې واوري نو په هغه وخت مطابق به وي، خو په هغه کې داسې خبرې وي، داسې شی وي چې ده ته یو نفع ورسېږي. او نور یو څه سوالونه دي انشاءالله دا مسله چې په احادیثو کې نبي علیه السلام په ژوند کې صحابه په ژوند کې دې کې خوب څومره اهمیت ده د دې انشاءالله بل ویډیو کې بیا معلومات در کومه. او همدارنګه که یو خوب یو څوک تیر کې یو چاته او هغه صحیح تعبیر نه کړي، غلط تعبیر کړي، دا څنګه کېږي؟ دا هماغسې کېږي. په دې باره کې انشاءالله یو ویډیو کوو. او نور ستاسو که سوال وي د باره کې د خوبونو د وضاحت باره کې وضاحت وکړو نو تاسو هم خپل سوال کمنټ کې لیکلی شئ، نو انشاءالله د باره کې د آینده ویډیوګانو کې معلومات درکوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.